وای خدایه زه به پورته سم خو دا ټوخی به نسي راسه پورته اجازه ده راځه اشاو در امانه څه در سوي چې څه چم در کېږي وروره څه درته ووایم زما وروره ستونی مې داسې دی زه چې چاړې پکښې دي ځګر مې درد کوي هډونه مې داسې درد کوي زه چې ماچېږي ګر سره او عبدالرحمانه ته باور وکړه زموږ په کلي کې عینن دغسې یو سړی ناجوړه و بلا مړ سو کار یې خلاص سو خدای چې خپل فضل در باندې کوي سړی چې مریض ته ورځي هغه ته دلاسایي ورکوي بې حقله ته زما مرګ ته راغلی یې اول خو چې مریض ته سړی ورځي یو میوه د ځان سره واخلي یو کیلې یو مالټې یو سیب یو انار واروړې چې مریض بیداره سي ته دا ناسي خبرې کوې د هغه وس خو نه لرې چې یو میوه راته راوړې مفلسه یې پیسې نه لرې هغه خو لا پروا نه لرې چې یو شی دې نه راته راوړله چپه خبرې له هم که چې پلانی مړ سو بستانی مړ سو ښه دا خو اعصاب هم باندې در خراب کړي دي پوله لیونی کړی بل تا ما ته وویل تا پیسې نه لرې مو پل تابارو انسانان زه رانیسمه د ورځې شل رانیسم جیش خرڅومه دا پالتو خبرې مه کوه احسان مې در باندې پروت دی پوښتنې ته دې راغلم سړی سبا په مخه درځي وای سترګې د سترګو سره نه چپېږي پالتو خبرې کوه پوښتنې ته دې راغلم بل وارې دا خبره ونه کړې مفلسۍ خبرې کوه بل وارې دا پالتو خبرې ونه کړې څه خواته که دا د مفلسۍ خبرې پرېږده خو ما ولیدې چې خالي صدرۍ را روان یې شی هم د ځان سره نه راوړل او خبرې لا هم تک تو خبرې به نه کوې اوس پرېږده میچ نه څه کوه اوبه څښمه څه کوې مه کوه ناجوړه څنګه ته راغلې که زما مرګ ته راغلې خېږه ستا ناجوړه به ما ته لا مې کړه جوړه دی نه جوړېږي د دې نه جوړې څه قسم در دا خم که ته جوړ شولې دا دې زه راځم په دغه ځای باندې ورقه جانه امضا کوم خبرې لا هم ټاکې څه ساعت ما دغه ته خبرې به نه کوې اشاو در امانه څه چم اشاو در امانه اشاو در امانه